د چمن ولس مو ډېر خوار کړي، ډېر مو ستړی کړي، ډېر مې ناامیده کړي. اوس نو په دې ټولو مشرانو د خدای قرآن پسې کوم، که به تاسو صفا حقیقت دغه ولس ته نه وایاست و دغه عوامو ته به یې نه وایاست، چې د خدای قرآن وي که به یې نه ورته وایاست. موږ ته پر واټساپ باندې میسیجان راځي، د ډېر لرې لرې ځایو څخه مسافر راکوي، ډېر خلک موږ ته میسیجان راکوي، وایي وروره دروازه څنګه سوه، زموږ سره مریضان دي، زموږ سره زنانې دي. اوس چې نو په بندیانو هم د خدای قرآن پسې، په حاجي لالو، په حاجي اسلم دین پسې، وروره دا ولس ته صفا فیصله سناو کوي چې وروره دروازه یا مخ له پاسپورټ سوه یا به خلاصه سي. اوس نو دا څه معنا لري؟ لس ورځې د عنایت الله د کاسب د اعلان پر سوي دی چې دروازه ستاسو پر مخ خلاصه سوه، ستاسو مطالبې ومنل سوې. نن لسمه ورځ ده، هغه رقم خلک ذلیل خوار ولمرو ته ګرده ورځ کړېدلې ګرځي. دا ستاسو اعلان څه معنا لري؟ خو سم و دې ولس ته یو اعلان وکړي چې وروره د سرکار سره موږ زور نسو کولی، دغه دروازه پاسپورټ سوه، دا زموږ دروازه تېره سوه. نو به دا مظلومان، دا خواران، دا به یو بل ځای مزدوري وکړي، یو د پنجاب خواته به ولاړ سي، یو مزدوري به شروع کړي، خو دا زړونه به یوه خواته سي. اوس د ټول ولس زړونه یار یوې خواته دي، امیدونه یې پاته دي، او دلته یو 10 منټه دروازه خلاصه سي د میډیا دپاره، بیا دغه خواران غریبان بیا وروره راځغلي زنانې ورسره یې راسي دروازې ته ودرېږي چې راسي دروازه بندوي. دغه اعلان تی د خدای قرآن وي که به یې نه کوئ چې وروره د چمن بارډر دروازه د وخت دپاره پاسپورټ سوه، دا زموږ دروازه تېره ده. یا دغه اعلان وکړي، په نره یې وکړي، دا ولس به یوې خواته سي، دغه غداران به هم ښکاره سي، دغه خلک به هم ښکاره سي، دا زموږ 10 میاشتې به هم ښکاره سي چې په 10 میاشتې کې موږ څه لاسته راوړي دي. که چیرې دروازه خلاصېږي، یا لږ خشه امید ستا، یا د دې بعده لږ امید ورته پیدا کېږي، بیا دا اعلان وکړي چې وروره دونه ورځې صبر وکړي، دا دروازه موږ خلاصوو. داسې اعلان مه کوئ چې 10 میاشتې مې نور کښېنوئ، 10 میاشتې نور پرلتونه راباندې وکړي، لیکن زموږ یوه نتیجه نه راوځي، بیا زموږ پر سر یو څوک سودا وکړي، زموږ دغه غریبان، دغه شهیدان، دغه زخمیان خرڅ کړي. و ټول ولس ته خواست کوم، او خاص کر د سوشل میډیا ملګرو ته خواست کوم، تاسو څه چې 15 منټه دروازه خلاصه سوې نه، ستاسو فیسبوک بیا د دې ډک وي، هلې دروازه خلاصه سوه. 10 منټه دروازه خلاصه سوې نه، ستاسو فیسبوک بیا د دې ډک کړی چې وروره دروازه خلاصه ده. و دې دروازه ته د افغانستان، د پاکستان ټول مسافر خلک انتظار دي، و دې ته خورلڼې انتظار دي. پر دې دروازه اخوا و دې خواته خلک رشتې لري. ستاسو د یوې پوسټ د لاسه خلک کرایې پر ځانو تاوان کړي، زنانې راواخلي، مریضان راواخلي چې دروازې له راسي دروازه بندوي. دا ازار نه لري، دا مظلومان نه دي، دا انسانان نه دي. و ټولو ته خواست کوم چې وروره دا یو اعلان په نره وکړي. د سوشل میډیا ملګرو ته هم خواست کوم، د چمن ولس ته هم خواست کوم چې وروره یو ویډیو پیغام جاري کړي چې موږ ته دغه مشران وروره اعلان وکړي چې یا دروازه پاسپورټ یا دروازه نه پاسپورټ، یو ټینګ اعلان و موږ ته وکړي، دا زموږ د چمن غیرتي ولس یوې خواته کوي.